بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو السلام علیکم. تاسو وینئ چې شپږ میاشتې کېږي موږ دغه د خیریه کارونه د هسکې مینې ولسوالۍ په ولسونو کې کوو. مونږ چې کوم کارونه کړي دي انشاءالله تاسو زموږ ویډیوګانې وینئ. اوس تاسو په غوښتنو او په وړاندیزونو سره برابر چې تاسو کومې غوښتنې وړاندیزونه کړي موږ د خپلې خیریه ټولنې کارونو کې څه بدلون راوستی دی هم ستاسو په خوښه باندې موږ سره خپل څه میلمانه دوستان دي د هغو نظر اخلو چې په دې باره کې تاسو خپل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب محب الله شینواری موږ سره ناست دی په دې باره کې به تاسو سره خپل مننه. واقعیت چې موږ چې راغلي وو دغلته او دغه څو ورځې دا ټولنه وکته او د دوی دا کارونه د نظر لاندې ونیوه. د دوی د ټولو کور ودانې او د خپل شخصي لګښت د ولس د خیر دپاره په ولس کې واقعا دوی ګرځي. هغه خلک چې مستحق دي، معیوب دي، رنځوران دي، فقر والی دي، جګړو والی دي، دوی ګوته په ګوته ګرځي، یتیمانو پسې ګرځي او دوی هغه کوي او تاسو ته په ګوته کوي او پرته د کوم قومي تعصب د کومې ګوندۍ د دوی لا د بریاو په هیله او انشاءالله د دې نه وروسته به د دوی دغه خیریه بنسټ چې دی د هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ په نوم باندې انشاءالله پرته د کوم مخ او پیژندګلوۍ دوی انشاءالله په ټولو ولسونو کې ګرځي او هلې ځلې به کوي او دوی به دغه د ولس ستونزې رنځوران او دا ټول ځکه چې خلک ډېر غریب دي، فقر والی دي او ولس کې ستونزې شته دی نو دوی ته موږ کامیابي غواړو، بریالیتوب ورته غواړو او موږ به هم انشاءالله خپله وس او منډه ورسره وو او په تاسو هیوادوالو عزیزانو او په ټولو مسلمانو ورونو باندې غږ کوو چې تاسو هم د صدقه جاریه ده که غواړئ چې دغه بنسټ مخکې لاړ شي او د دغې ولسي خلکو ستونزې او مشکلات یې حل شي تاسو هم د دوی لاسنیوی وکړئ. انشاءالله موږ به هم همکاري ورسره کوو. د دوی ټولو کور ودان او خپل شخصي لګښت باندې دغه پروسه مخکې روانه کړې ده. دا یو نیک احساس دی، خیریه کار دی او ثواب هم پکې دی. دوی ته بریالیتوب غواړو او الله دا اجرونه ورکړه. ټولو نه مننه کوم، کور ودان خیر اوسي. مننه کوو ډاکټر صاحب محب الله شینواري څخه. دوستانو چې په هر ځای کې استئ د دوی خدای جل جلاله څخه هم کامیاب غواړو. ستاسو په مرسته باندې به انشاءالله موږ د ولسونو د غریبانو مشکلات حل کوو او هر چېرته چې استئ په لوی الله مو سپارو. د الله په امان. پاتې د نوي هیوادوالو چې زموږ ملګري دوستان مشران ځوانان چې موږ سره یې به اوږه په اوږه په دې خیریه کارونو کې یعنې کوڅه په کوڅه ګرځېدلي او د غریبو د احوال یې تاسو خبر کړي یاستئ. موږ سره دغه رول تاسو وینئ دا به تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هسکې مینې د خیریه بنسټ کارکوونکی یم. زه صرف او صرف د الله رضا دپاره د دې ولس ستونزې ستاسو سره عزیزانو او ورونو شریکوم. پوه شوې زه به په هر رقم خدمت یې زه ورته ولیار یم او کړم به انشاءالله شپه او ورځ به زه د الله رضا دپاره د دې ولس ستونزې تاسو سره شریکوم. مننه کوو انشاءالله ټول به په پرته د کوم مقصد او هدف بالکل به یوازې د خلکو خدمت او د الله رضا به او خلکو خوشحالي او د الله رضا به وي. پوه شوې انشاءالله. خدای